دوستان له دا چوک وخوسیږي بالکل چوک بعض مسافر ور دي ډیر څه خرمان کې ګوره ها واقعیت مسافر ډیر وجه لیدي نه د کونړ غلام احمد او کومولا ډیر من چې څه کاروبار ورا ورو پاسره خرڅوم درته پس څنګه د ریټ څه ده ریټ چارک دی شو په ورو اوسم څوک نه وړي چاله مسافر ولا ټول افغانانو ته لک سلام ورته وبله ما چوا مسافر ته سلام شاله اوسه دا مې وخت د جلال آباد غټ بازار ها غټ بازار هم دا اوس هم غټ الګا غټ خو کنه اخو دې خاطر بازار ډیر غټ نو ته خو د ناز ایو ور چې دا بل ور په وګو کې نه وړي دا وګوره لا 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 هلا اے ماما دا لال محمد او ګل محمد ور راغوځي والا زندگی څنګه الحمدلله خدای گزاره کوي بس ورځ څل 200 یو نیم سل پاتې کیږي راته بس شکر د الحمدلله چې موږ په ژوندۍ او حیا او عزت په خوندې دا شکر ده زر شکر نه کوي نن څه زبیر نن څومره سودا خرڅ کړی خبر نه ستړی شوی خوب دې وکړه کنه به خوب خوب مې نه وکړ ځکه خوب درځي کنه خپه ها خپه ولې خپه سودا خرڅونو ماما ها دا شپږ د کوم ځای دي دا د کامي شپږ دي ماشاءالله ماشاءالله چارک په سودا 1.5 روپے 1.5 روپے چارک 1.5 روپے وطني دي کنه ځکه ارزانه دي بس خلک یې اخلي کنه ولې نه اخلي سترګې په دیو باسم چې سترګو ته چاو کتل سترګې په دیو باسم چې سترګو ته چاو کتل ما ټول مینه د سترګو سره کوي ډیر سم سنت کې ومه ډیر مننه خوشاله اوس بس درسونه وایي او خپل کاروبار مو کوسای دا ډیر مننه په خیر ولې خاندې بس خاندم هر وخت خاندې کنه نه کله کله خاندم ته سترګې پټې کې خو بنده کې بیا ته خندې شي کنه سلامونه درنو دوستانو خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ زه مصطفی میاخیل او راسره ده ګران همکار سید حمایت الله سعادت د جلال آباد ښار تلاشي چوک د وکت ورزو سعادت صاحب سره مشي په خیرونه نه خیر اوسه خپل سب خیر خیر ست خیر په ورځ کلاري دوستان له دا چوک وخوسیږي بالکل چوک بعض مسافر ور دي ډیر څه خرمان کې ګوره ها واقعیت چوک خو درته بند کړی چوک په پروس کلاس کې کنه تقریبا ورډې وګوره دا ځای وګوره دلته نو چوک به بند کړه دا ګوره دا لیک پوي کنه 1 متر 2 متر سړک ده او 6 متر ریډي درېدلې یار څنګه صحیح خبر ده وضعیت څنګه نشته بشرواله والا منډه را کوي پوه شو مجبوریت نه باید ودرېږو مونږ د بار ازې پیدا کې مونږ به یو ځای کې ودرېږو بس آرام ازې پیدا او کنه آرام ازې هوا کې سیستم برابر کو څنګه دی فخر هوا څنګه د دلارې غمو کو جلال آباد تنگ بازار ده زه خو خیر کې گزاره کوي ځکه خلکو ته تکلیف پیدا کیږي عوام ته تکلیف پیدا کیږي شهر ناپورسان ته گزاره چیرته د ترافیک ګور نن پرې دی شهر ناپورسان ګور وطن یو د حکومت نه ده کنه یو د ترافیک نه ده یو د شهروالي نه زما استام ده ما تام باید لګ خپل وطن ته کار وکړه دغه نور څه نشي کولای کنه دغه عوام ته خو تکلیف به برابر نه کوو څنګه کوشش وکړو کله کنه غلار پیدا نه خبي صحیح ده کنه څه خبر ده نو مبارک سو سلیم خان تاسو بل خیر راځي کسان ښه غپ لګو ښه نو زه مخکې دا ملګری وردا پکې لاده راغی ښه چیرته ځې مخکې ځې خلک سیټ ته ځي چې د لار بند کړی ده ښه شاده ګوره گاډي در پسې دي صحیح ده زه مخکې ځه لیک تیز لاړ شو چې دلته ګاډی روان ده او د شفتالو ګاډی ده شفتالو نه بعد ډمپرک ده او دا روان ده پالک هم دلته ایښي دي نو بل ملګري چې دي دلته ګوره رومیان لاس کې رانیولي دي نو سعادت صاحب ته پکې څه وایې دغه ځای کې خلک بازار غټ شوی ده نه دلته ښځې ولا نه پوهېږم چې دلته به څه وجه یي دا هغه موړ ده که نه موړ دی که ترافیک ماما ولاړ ده بلکل نو دا دی اوس د بانک والا هغه راغله پسې دلته لاره فکر کوم دی هغه موټرسایکل والا بې لاسه راغی راځه په خیر راسه ډېره مننه سلامونه جوړ تازه سید په خیر ډېره مننه غپ لګولو خیره دا زما صنفیو د مکتب ښه رضوان الله خان تقریبا ډېر وخت بعد مې ولده 1995 نه راډیو خو 9 کال وروسته 9 کال وروسته مې ولده ژوند مې تېر شوی او داسې لکه پرون چې تېر شوی که نه والله چې نو ګرانه سعادت ګرانه
ستا څنګه څنګه په په خدای په دې هنګران ورزو کده څه هنګران باندې ورزو کده سلام دي چاله مسافر ولا ټول افغانانو ته لک سلام ورته وبله ماچو مسافر ته سلام شاله اوسه دا مې وخت د جلال آباد غټ بازار ښه غټ بازار هم دا اوس هم غټ هلکه غټ خو کنه اخو دې خاطر بازار ډیر غټ نو دې ساعت کې چې ډیر زیات رش درنګ من د لغمان نه راغلي ګوره تازه بدرنګ ښه سادات څه موسم څنګه دی موسم ولا خدای بس گزاره کوي ګرمي زیاته شوې ده بالکل ګرمي زیاته ده الله دې خیر واچي او ها غریب بس غریبي د الله مرز موږ د وطن نور ورکړي غریبي ډېر بد شی ده او دا دوه ورونه خواته نازي ایو ورور چې دا بل ورور په اوګو کې نه وای دا وګوره دا درونه خو په لر دا دوه ورونه چې دا یو ورور بل په اوګو یې خېده اوګو کې نه وای دا سادات صاحب دا نو چارک په 100 روپے 13 روپے چارک په 13 روپے دا او بالکل پریان دی بینډای دی نن سبا کې دا وګوره منیسر حق دی پالک دی شفتالو دی اوګه دا ادرک دی دا څنګه خپل ځای دا وګوره خپل څنګه چل لخه سلام عليكم ولا خبر خبر فرشي من سنه سكنه ولا خانده خوشاله شه يبقى دغه سین اروح خانده غمونه شاته پرېدا غمونه تماته ورک خپل تاسو نه خوشاله ته ځان خپل خوشاله کی ښه ساده ته وای کنه لا 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 هلا ايه ماما دا الماما ته ګل ماما دوه ورغوځي ولا پورې ډیر شو بچا تورې دې شپې چارک د خدای دې ټول خرڅ کې درته وګوره نو ژوند وګوره دا د جلال آباد ښار د مازیګری او د ماښامي ترمنځ هغه دغه وخت نو جلال آباد بیا بیل خوند کې بیل کیف لري ماما سلام سي خیر دې جوړي زه معلوم ده سره شاه محمود کار څنګه زندگی څنګه الحمدلله خدای گزاره کوي بس غوړ سل 200 یو نیم سل پاتې کیږي راته بس شکر ده الحمدلله چې موږ په ژوندۍ او حیا او عزت په خوندې دا شکر ده زر شکر دا ځینې ملګرو د غلارې بند کړې دي بخي زیات مزاحمت ده بس ورو به چې غریبي دا خوران څه کاروبار وکړي بس هغه مازیګری کې راوځي نو د ورځې نه نه صرف مازیګر ماقام کې راوځي دا مال پاتې دکانونو کې د خرابې ته د خرڅي لار کولا ورو دا ټول ماشاءالله د خپل افغانستان ورو د کامي مال ورو ټول د کامي ماشاءالله کامو ننګرهار غنن سبا ټول خېدي ولسوالۍ څخه چې دا سبزیجات او میوه‌جات زیات دي ګرم ان شاء الله ډیر مننه کاکا خدای دې د بلډینګونو خاوند کسر له ایمانه ډیر مننه سادات صاحب راځو زموږ کې به ورسو نو کاکا جو بس دعا مې ورته وکړې یو دعا مې ورته کوم د خدای دې بلډینګونو خاوند کا سره له ایمانه کینګان دواله زمریان دي راځي په خیر راځه نو دا ماشوم سره راځي لګپ لګو ستړی مسی مټه رهيګا ها ستړی مسی نه کېږي نن څه زبیر نن د څومره سودا خرڅ کړی خبر نه ستړی شوی خوب دې وکړه کنه به خوبه خوب مې نه کړ زکه خوب درځي کنه خپه ها خپه ولې خپه سودا خرڅونو ماما ها مکتب وې نور مشران ورونه دشته واه کومه ده خزر ډیر خدای بس خدای دې ټول خرڅي کی څنګه کنه او ډیر مننه راځه نو سادات صاحب راځه او اندوانه وګورئ اندوانه درځه اندوانه ولا نه پښتنه کو راځه د سره ګپ شپ لګو ماشاءالله دا اندوانه ټول په کراو ولا دا ګوره ماشاءالله سي بيخي زبردست کار روان ده دا نو ګوري ملګرو اندوانه دي او د خپل وطن تولید ده او دا نو ماشاءالله خسته خوندوري دي خوږي دي څومره سره ده سلام سرورا انا دا اندوانه د کوم ځای کارم بټی کوټ اندوانه دي بټی کوټ دي او خاطر ټول د بټی کوټ اندوانه دي ښه او بس کوشش کوم ملګرو چې خپل وطن تولیدات کوم دي هغه خوریا چې هم د کان ته ګټر رسیږي هم دغه ملګرو ته ګټر رسیږي هم موږ تاسو ته ګټر رسیږي ځکه چې خپل وطن تولید ده
او د خپل وطن تولید میوې نو ډېرې ښایسته او تازه دي. بس په دې خاطر باندې زه نو سادات صاحب هندوانې خو ملګري وکتې هغه ملګری مصروف و مخکې به ورځو به مخکې به ورشو هلته لوډ سپیکر چالان ده او لوډ سپیکر چې چالان دی بیا به خبرې چېرته وشي. شفتالو ډېر ارزانه شوي یاره شفتالو ډېر ارزانه شوي. سلامونه ستړی مه شئ. خیر علي وروره ښه جوړ شئ الحمدلله. د شفتالو د کوم ځای دي؟ دا د کامې د کامې شفتالو دي ماشاءالله ماشاءالله. چارک په څو ده؟ 1.5 روپۍ 1.5 روپۍ چارک 1.5 روپۍ وطني دي که نه ځکه ارزانه دي بس خلک یې اخلي که نه؟ ولې نه اخلي بالکل مخکې به داسې و چې کله به چې میوې زمونږ راغلې نو بس لارې به بندې شوې که نه او زمونږ هغه به خرابېدله. اوس ماشاءالله خلکو کې لږه فکري شعور پیدا شوی ده د بهرني کوم هغه چې دي شیونه چې راځي هغه دومره نه استعمالوي لکه خپل د وطن تولید خپل وطن تولید ډېر استعمالوي اوس خلک بهرني دونه خلک نه استعمالوي خوشحاله اوسئ ډېر ژوندی اوسئ ورور نوم مبارک دې څه و بخښنې نوم مبارک حمزله حمزله د کوم ځای؟ سخروت د سرخو دی. بس الله تعالی دا زرنج ته په ټوټي بدل کړي. ژوندی اوسئ ورور کور ودان مننه خوشحاله اوسئ. راځه سادات صاحب ځکه چې لار وړه ده رړې د سړک په منځ نه ماخوا اوښتې دي. دا بل ملګري سلام الله علیه وسلم ستا نوم مبارکه؟ زاهد خان وروره. زاهد خان تخلص چی ده؟ خالص صافی صافی د کوم ځای؟ داسې د کونړ یم اوسېږم ننګرهار کې. ننګرهار کې اوسېږې. د کونړ د کوم ځای؟ کونړ کې د ټپور یم. یو ټپه خو راته وکړه کونړ یې ټپه راته وکړه. کومه درته وکړم؟ بس یو ټپه اشارې وي چې کونړ پکې یاد شوی. اوس کوم یو د کونړ خو په ټولو کې یاد شوی وروره. د کونړ غلام محمد او باندې ترانو کې وکړه. ترانو کې وکړم. بس اپو ډېر وجې لیدي نه د کونړ غلام محمد او هم ولا ډېر منه چې څه کاروبار کوي؟ ورا ورو پاسې راغر څوم دغه ده پس څنګه د ریټ څه ده؟ ریټ چارک 20 روپۍ ده ورو اوس هم څوک نه وړي. د کوم ځای دي دا؟ کوم ځای نه راځي؟ دا د کامې نه راځي ورو. کامې نه راځي. سامون څه ده؟ ایمان عبدالبصیر وتک ده. عبدالبصیر وتک د کابل یې؟ هو کابل اوسېدونکی دی. ډېر ښه ده. دا لږ وغږوه دا لږ ګپشپي ده. ګپشپي ده څه شی دی؟ زه د یاره د ملګرو ته ډېر خوښ وراره. سترګې به تې وباسم چې سترګو ته چا وکتل سترګې به تې وباسم چې سترګو ته چا وکتل ما یې ټوله مینه دغه سترګو سره کړې ده. ډېر ښه ډېر ښه. یو بل ووایه بل شی ووایه درته یو ټوکه ووایه. ټوکه به چی وي یو ټوکه مدد خبره وایه خو زه چې زه ښه نو بس کاش کې زموږ استاد د افغانانو د اقتصادونه جوړ وای ټول ماشاءالله ماشوم را کېنچ کې ګورو ښه خوندور دي. ماشوم به چېرته وګوره هلته لوډ سپیکر ده که نه؟ لوډ سپیکر ده هله لوډ سپیکر بند کړه راځه. ستړی مه شې. छोड़े خیر نوم دې چی ده؟ नासर دغه هندوانه خو ټوله تا ته شوې ده. د کوم ځای؟ سرخود سرخود. څومره څه وخت دې دا رسټورانټ رابار کړی دی؟ څومره وخت دی؟ سار سهار اوسه پورې څو هندوانې خرڅې کړي؟ 50 شپېته دانې به دا دې څه ده؟ دا مې تره زوی دی. تر زوی ده دا ټوکن کې درکړی موسسې والا دا موسسې والا لکه چې ورکړی دوه ښځې کړي دا لکه چې ماجرو موسسه کې ورکړی مرسته کې ښه څونه څو هندوانې دې خرڅې کړي تر اوسه پورې؟ 50 شپېته دانې به مې خرڅې شپېته ماشاءالله بیا خو تکړه بس ماښام پورې به سل دا نور هم خرڅېږي همدغه وخت ده خلاصېږي ما هم نه به ډېر ښه مکتب وایې؟ او ښځه ډېر ښه څوم صنف کې؟ وم ومه ډېره مننه خوشحاله اوسې بس درسونه مو وایه او خپل کاروبار هم کوه صحیح ده ډېره مننه ته ښه یې په خیر یې ولې خاندې بس خاندم هر وخت خاندې که نه نه کله کله خاندم ته سترګې پټې کړه خوله بنده کړه بیا ته خندی شي که نه خوله بنده کړه وخانده بیا دې منم نشي خاندم نوم دې څه ده مدثر څه شی مدثر دسیر ته د کوم ځای سرخو د دې ورور یم د دې ورور یې دا څنګه چل ده دا دا دې ورور ده نه دا څه دا دواړه لکه چې ورونه دي تاسو دواړه ورونه یاست ښځه ډېر ښه ده زه بس موافق اوسئ ورونو سره مینه محبت کوه اتفاق اوسئ سره صحیح ده نو ملګرو تاسې دغه ځای ګورئ چې د تلاشۍ چوک نه د غنمو منډۍ پورې دغه لغمان اډې پورې موږ دغه ځای ته لغمان اډې ته نور زنده کېدو کې نږدې کېږو له خیره سره او په دغه ځای کې نو دغه ځای کې دغه مازدیګر کې ډېر رش شي ځکه سبزي خرڅېږي او خلک راځي سبزي او میوې دا کورونو ته وړي کار بند کې دوکانونه چای دوکانونه بند کې سوکسکونو نور کومه کاروبار کې هغه بند کې او سبزیانې اخلي میوې اخلي کورونو ته او بس ژوند زندګي روانه نو دغه ځای په دې مازدیګر کې ډېر خوند کوي څنګه ساده سره ولا ډېره مزه کوي بالکل کله کور ته چی وړي دي که نه
کله د کور ته سبزي وړې ده په دې نه دا مشکلاتونه خلاص شي را دې مشکلاتو کې بس کله ورو بس نو ضرورت په مهال کې به وړو دا ټول نظم وي چې هر خار کې مطلب کنه دې سودا ځان سره او ډېر مننه ملګرو چې را سره پاتې شو یا زمونږ دغه ویلاګ مو تر دغه ځای را سره وکوته دغه چینل کې نور ویډیوګانې هم شته خوندورې ویډیوګانې هغه در سره وګورئ او خوند ترې ولې کمنټ پرې کوئ شیر کوئ نورو ملګرو سره او تاسو نړۍ مننه ما مصطفی میاخیل تر بلې خپرونې ما مصطفی میاخیل او سعادت صاحب تاسو اجازه غواړو په الله مصطفی الله سرچپه شوم زه خیر زه خیر مونږ ټول سرچپه یو پر اسه کې نه ورته نه بس ډېر مننه ملګرو خوشاله زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه